ماته د مولا امام محمد باقر علیه السلام حدیث په زړه شو چې مولا فرمایش کوي انما کلف الناس ثلاثه معرفة الائمه كلهم ورد الیهم وتسلیم لهم. مولا فرمایش کوي چې خلق موظف دي، هر مسلمان وظیفات فرض دی چې هغه درې وظیفې هر مسلمان باندې دي. کومه معرفة الائمه، هغه ته د خپل مولا چې شوي پاته وي څه ده، وتسلیم لهم، و اهل بیتو ته چې شوي سر تسلیم خم وي. ورد الیهم، توجه وکړه دوستا، کوم ځای کې نه پیږي چا نه پوښتنه وکړي آل محمد نه پوښتنه وکړي. توجه مې دوستانو که نه، ډېر په مینې باندې معرض واوره، ډېر په مینې باندې واوره. توجه وکړه دوستا، توجه وکړه. صدر اسلام کې څو خبرې به زه تاته کوم، اخیره پورې به ما سره وفا کوي. صدر اسلام کې اسلام ابتدا ایامو کې خلکو نارې ولګولې زموږ دپاره قرآن چې شی دی بس دی. مې دوستانو که نه، توجه مې دوستانو که نه، ډېر توجه وکړه. زه تاته تاریخ څو جملې څو ورقه درته پلټاو کوم، لږې توجه سره واوره. واه قدرمنو، صدر اسلام کی یعنی رسول الله بزرگوار رحلات نورستا زنو کسانولا سمولا تا تب نچو مخبلایا میڑنیو مکرمی والی شبت که دیتے ہیں آقا سب ناست ہیں مخبلایا دین خباریو پیر پمینی وارا مخبلایا دین خباریو ایو طرف تا دا اللہ رب العالمین دین وہ ایو طرف تا قرآن وہ ایو طرف تا دا آل محمد پاکیزہ متحر وجود وہ چو قرآن دا اغوی پکور باندے نازل وہ توجہ مدد دوستانو کنا بل طرف تا چو جنی پانسی دل چو اغوی نارا والگا والا چو مزرد مرزی شی اغاد دین حصہ شی مٹا کیوا کو تو چور اور باندی پوشو نہیں خبر سے واللہ سی ما مرزی شی اغا پکار دے تو دین چی شی حصہ شی کس خوان دی راکو چا ازان نزن جمله لری کام نپکار دی اندسی وشی پیگی دوستا کنا اندسی وشی دیر پمینی باندی واورا کدا دستا وشی 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 خستم امت صدا وشو دیر پمینی باندی واورا دیر پمینی باندی واورا بار بار درس کوم چا اللہ رب العالمین گران حبیب ویلیو آر چاہتا پاتوا چا انا مدینة العلم و علیون بابا ہر چاہتا پاتوا چا رسول اللہ بزرگوار فرمائش کرے و یا علی انا مدینة العلم وانت بابها ولن توت المدینة الا من قبل الباب كذب من زعم انه يحبني وهو يبغضك لانك مني وانا منك لحمك من لحمي ودمك من دمي وسريرتك من سريرتي وعلانيتك من علانيتي سعد من اتاك وفاز من لزمك وحلك من فاركك ومثلكم كمثل السفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها زج في النار ادارے غجی کنا توجہ میں دوستانو کنا دا ټولو ته پاتا وا یا علی زد علم شهر تد علم بروا یا علی درغجون آغا چوک دے ساغایت رسول سخو مینا مشتاق و تاس مینا درغجون دے اغا ما رسول سخو مینا نشتا ولی خاموش پہ بیدار ہوئے دوستانو کا نا یا علی کامیاب آغا چوک دے اطاعت وکو و شکی آغا چوک دے سے اطاع معصیات وکو ربح من تولا کا کامیاب آغا چوک دے سے اطاع ولیاتی ومنلو و خسر من آدا کا و نقصان دے آغا چوک دے سے اطاع ولیات نچیشے شو منکر شو وفاز من لزمك کامیاب آغا چوک دے ستاس ہم رکابو وحلک من فارکک وحلاک آغا چوک دے ستانا جدا شو